السلام علیکم کتونکو وخت مو په خیر خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو سره یم. په دې ویډیو کې تاسو سره د سلواکیا هیواد دولتي بورسونو په اړه مکمل معلومات تشریح کوم. دا چې څنګه نوملیکنه کیږي، کوم اسناد ورته پکار کیږي، څنګه فورمې ورته ډکیږي. تر پایه ویډیو تعقیب کړئ. که بیا هم کوم څه پاتې وي د همدې ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ. پاته زما شاټک په نوم چینل نه لیدنه وکړئ. دلته نورې هم ډېرې زیاتې ویډیوګانې شته. امکان چې کومه یوه ستاسو په درد وخوري او ویډیوګانې ملګرو سره شریکول مو هیر نشي. نو بیرته راځم د دغو بورسونو په اړه یو لنډ معلومات. د تل په څیر د کارجو.com ویب سایټ نه اخلو د سکالرشپ ته راځو. دا چې خلاص شو دغه سلواکیا هیواد بورسونو په اړه یو څه معلومات دی چې دا خپله په سلواکیا هیواد کې دی او 25 د مۍ 2022 نه مخکې باید ورته نوملیکنه وکړئ، یعنې په دې تاریخ دا بورسونه بندیږي. د نه وروسته بیا بچلر او ماسټر ته نوملیکنه کیږي. د یادونې وړ ده دکتورا هم لري خو د افغانستان لپاره نه لري. افغانستان لپاره فقط بچلر او ماسټر ته نوملیکنه کیږي. اپلیکیشن فیس نه لري. وړیا ده، نارینه او ښځینه ورته نوملیکنه کولی شي. 48 دانې ټول بورسونه دي. هیڅ کومې ژبې غوښتنه نه کوي. فولي فاونډډ دي او ټولو برخو ته کولی شي نوملیکنه وکړئ پرته له دکتورې نه پی ایچ ډي نه. په سلواکین ژبه کې درسونه دي او د هغه نه وروسته خپله سلواکیا هیواد کې تاسو ته درسونه درکوي. دلته یو څه نور هم معلومات شته خو لاندې راځو. ستاسو وخت زیات نه نیسم. د سایټ ته ځو. په سایټ کې نور درته تشریح کوم. په دې باندې کلیک کوو. په دې چې کلیک وکړو دغه صفحه موږ ته خلاصیږي. د دې سایټ لینک هم تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم او د دې سایټ کارجو.com لینک هم تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن باکس کې اچوم. کولی شئ هغه ځای نه واخلئ. خو تر ټولو لومړی راځو نور هم د همدې بورسونو په اړه یو څه معلومات دې ځای نه ترلاسه کوو. کله چې تاسو دې سایټ ته راغلئ دلته ډاکومنټس ټو ډاونلوډ دغه باندې کلیک کوو. په دې مو چې کلیک وکړو تر ټولو لاندې په دې ځای کې ګورو چې څومره بورسونه د افغانستان لپاره اعلان شوي. په دې چې کلیک وکړو دغه یو پی ډي اف فایل موږ ته خلاصیږي چې هر هیواد لکه جورجیا ده، کینیا ده او مالدیو ده، د ټولو هیوادونو ته 2 دانې چوکۍ دوی ته ورکړي بورسونه. 4 بورسونه دې هیواد ته ورکړي او پی ایچ ډي ډیګري 0 ده. په همدې توګه لاندې راځو افغانستان پیدا کوو. په افغانستان لپاره دوی څومره ورکړي دي. په دې ځای کې که تاسو راشئ درېیمې صفحې ته اسلامیک ریپبلیک اف افغانستان 8 دانې بورسونه د افغانستان لپاره دوی په نظر کې نیولي. یعنې ډېره ښه خبره ده او بیا هم مننه باید ترې وکړو چې 8 بورسونه د افغانستان لپاره په نظر کې نیولې. تر ټولو هیوادونو نه د افغانستان بورسونه زیات دي. نور ټول که وګورو 2 3 1 2 3 1 دغسې دي. نو افغانستان ته یې 8 دانې بورسونه په نظر کې نیولې. خو بچلر او ماسټر دی. په دې کې پی ایچ ډي نشته، یعنې دکتورا نشئ کولی. بچلر او ماسټر ته کولی شئ تاسو نوملیکنه وکړئ. لاندې راځو. ټول بورسونه لکه مخکې چې ما وویل 48 دانې دي. یو دانه پی ایچ ډي ده. نور ټول 40 دانې چې دي هغه بچلر او ماسټر دي. نو دې نه وروسته بیرته راځو سایټ ته. دلته شاته ځو. کولی شئ همدغه فایل دې ځای نه تاسو واخلئ بیا نور هم ولولئ. خو دې نه وروسته پورته راځو مالي بخش ته چې یعنې هغه مالي مصارف تاسو ته درکول کیږي. په دې فایل کې ټول ذکر شوي دي. دې باندې کلیک کوو. په دې مو چې کلیک وکړو دغه صفحه موږ او تاسو ته خلاصیږي. په دې کې لومړنۍ برخه چې ده د سیکنډري او فرست لیول دی، یعنې ماسټر او بچلر برخه ته چې تاسو نوملیکنه کوئ دغه په اړه ده. نو دلته میاشتنۍ پیسې چې تاسو ته درکول کیږي 280 یورو دي. د یادونې وړ ده چې سلواکیا هم د اروپایي هیوادونو څخه یو هیواد ده چې د هغوی کرنسي یا پیسې یورو دي. نو تاسو ته هلته میاشتنۍ چې درکول کیږي 280 یورو او اولین ځل چې تاسو خپل درسونه شروع کوئ 15 یورو درکول کیږي. بیا کله چې تاسو خلاص کړئ تاسو ته بیا 100 یورو درکول کیږي او میاشتنۍ چې تاسو ته یونیورسټي مصارف درکول کیږي 80 یورو دي. او دا چې ده د پی ایچ ډي لپاره ده، دکتورا لپاره ده. نو د افغانستان لپاره چې دا نشته د دې تشریح کول هم دلته لیکل شوي دي. که بیا هم غواړئ ولولئ. او دې نه وروسته تاسو کله چې هلته لاړئ تاسو که سلواکیا ژبې سره نه پوهیږئ، بلدتیا نه لرئ، نو تاسو باید یو کال سلواکیان ژبه ووایئ. په دې جریان کې هم تاسو ته پیسې درکول کیږي چې 280 یورو دي. او کله چې تاسو شروع کړئ 15 یورو دي. او کله چې تاسو یونیورسټي یا هغه پوهنتون کې درسونه شروع کړئ بیا 80 یورو تاسو درکول کیږي. نو دا پیسې میاشتنۍ دي. دې نه وروسته لاندې نور هم تاسو ته پیسې درکول کیږي لکه د لیلیه فیس ده. تاسو د خوراکونو فیسونه دي، یعنې تاسو ته د خوراک لپاره درکول کیږي 240 میاشتنۍ او همداسې نور درکول کیږي. دا فایل تاسو هغه ځای نه اخیستلی شئ. نو که غواړئ دقیقې وګورئ. زه ستاسو وخت ډېر نه ضایع کوم. هغه خلاصه ما تاسو ته وویل چې څومره درکول کیږي. بیرته شاته ځو او دلته نور پورته بعضې معلومات دي. دغه نورې تشریحات لیکلي. که غواړئ دا ولولئ. خو زه هغه خلاصه او ضروري
ضروري مطالب درس ته وایم. د نه وروسته راځو کوم اسنادونه په کار کیږي په دې باندې کلیک کوو ډاکومنت ریکوایرز باندې. په دې کې لومړی ستاسو هغه لوړې درجې تحصیلي اسناد دلته په کار کیږي او دویم ستاسو د مکتب یا هغه د اسنادو سرټیفیکیټ کمپلیشن سرټیفیکیټ د تکمیلي سرټیفیکیټ په کار کیږي او دریم لیټر اف اکسپشن دا د هغه کسانو لپاره ده چې که تاسو مخکې سلواکیا هیواد کې کوم پوهنتون ته نوملیکنه کړې وي یونیورسټي ته نو هغوی تاسو ته کوم دعوتنامه را لیږلې وي هغه بیا که چېرته تاسو لرئ کولی شئ هغه هم اپلوډ کړئ یعنې که چېرته نوې نوملیکنه کوئ دا ضروري نه ده. او دریم تاسو د زیږېدنې کارت د زیږېدنې کارتونه لویه تم اخیستل کېږي وړو تم لکه مخکې ویډیوګانو کې چې ما ذکر کړي ول کولی شئ ثبت احوال نفوس نه واخلئ او دې نه وروسته ستاسو یو عکس په کار کېږي چې 3.5 په 4 سانتي متر کې 350 په 400 پکسل کې باید د دې سایز اوسي. هغه ډایمنشن سایز یې باید په دې سایز کې اوسي او دې نه وروسته تاسو یو ریکمنډیشن لیټر یعنې ستاسو یو تقدیرنامه خپل پوهنتون هغه آخري درس چې تاسو خلاص کړی که پوهنتون مې ویلی وي نو تاسو پوهنتون نه باید یو تقدیرنامه واخلئ هغه استاد نه او هغه پرنسپل نه یا پوهنتون نه چې ټاپه شوی وي او که مکتب مو ته نه خلاص کړی بیچلر ته نوملیکنه کوئ بیا باید تاسو مکتب نه یو دانه واخلئ هغه ریکمنډیشن لیټر که یو وي که دوه وي ښه ده چې ستاسو ستاینه پکې وکړي داسې یو لیټر وي د هغه مکتب نه ټاپه شوی. د هغه نه وروسته کرکلم ویټه او موټیویشن لیټر مو کرکلم ویټه یعنې ستاسو سی وي یو عادي سی وي جوړه کړئ. موټیویشن لیټر یعنې تاسو خپل بیان پکې لیکئ چې ولې غواړئ د پوهنتون ته نوملیکنه وکړئ د بورسو ته نوملیکنه وکړئ او تاسو څه مشکلاتو سره مخ یاستئ او تاسو ولې علاقه ورسره لرئ همداسې یو بیان لیکئ ورسره سی وي جوړوئ د خپل ځان په اړه باندې یو څه معلومات لیکئ. نو دا موټیویشن لیټر کرکلم ویټه یعنې سی وي دا دواړه تاسو ځان سره باید ولرئ امضا باید پې کړې وي. دا ټول څنګه اپلوډ کېږي دا ټول اسنادونه کوم ځای ته سبمیټ کېږي د ویډیو په جریان کې ټول تاسو ته درښیم خو اوس فقط هغه ضروري اسناد درته وایم چې دا باید تاسو ځان سره ولرئ. او دې نه وروسته بیا پبلیکیشن د پی ایچ ډي یا ډاکټرۍ لپاره په کار کېږي. نو که چېرته تاسو ماستر او بیچلر ته نوملیکنه کوئ نو دې اسنادو ته ضرورت نشته بیا هم که لرئ ورسره اټچ یې کړئ. دې نه وروسته ستاسو پاسپورټ د یادونې وړ د کتونکو دلته دوی د تذکرې ذکر نه دی کړی باید پاسپورټ ولرئ. د فورمو ډکولو په جریان کې هم هلته د تذکرې ذکر نه دی شوی باید تاسو ځان سره پاسپورټ ولرئ او ورسره هغه فورمه چې تاسو ډکوئ هغه څنګه ډکېږي ټول تاسو ته د ویډیو په جریان کې تشریح کوم. هغه فورمه چې کله تاسو ډکه کړه هغه باید ډاونلوډ کړئ او بیرته یې د اسنادو سره یو ځای ولېږئ. څنګه لیږل کېږي درته وایم. اوس راځو دا فورمه ډکوو مکمل فورمې ته راځو. کتونکو دلته چې راشئ لومړی باید هر سایټ کې لکه مخکې چې ما ذکر کړي تاسو باید لومړی ځان راجستر کړئ دوی سره. که چېرته مخکې کلونو کې تاسو ورته نوملیکنه کړې وي یا اکاونټ مې جوړ کړی وي بیا تنها لاګین شئ په دې ځای کې او که نه مې وي کړي راجستر باندې کلیک وکړئ. لومړی ځان راجستر کړئ لکه څنګه چې زه دلته راغلم راجستر باندې مې کلیک وکړو په دې ځای کې زه خپل ایمیل نوشته کوم او دلته لاندې پاسورډ نوشته کوم. بیا ځلې پاسورډ نوشته کوم او لاندې خپل نوم نوشته کوم بیا تخلص نوشته کوم. دا مو چې نوشته کړل بیا راجستر باندې کلیک کوو. که چېرته دا کیک وي نو ستاسو ایمیل ته یو لینک درځي باید تاسو هغه خپل ایمیل تایید کړئ چې دا زما ایمیل ده. لکه دلته چې زه خپل ایمیل ته راشم دلته ماته ایمیل راغلی ده انباکس کې او په دې ځای کې په دې لینک باندې کلیک کوئ تر څو دا ایمیل ستاسو تایید شي. لکه دلته چې ولیکل شول چې ستاسو ایمیل تایید شو او اکاونټ مو اکټیویټ یعنې فعال شو. اوس کولی شو چې موږ دننه شو خپل نوملیکنې ته دوام ورکړو. دلته زه ایمیل نوشته کوم او کوم پاسورډ چې ما ورکړی هغه نوشته کوم. دا مې چې دقیق ورکړل نو بیا راځو دې ځای ته د یادونې وړ د کتونکو بیا درته وایم د دې تاریخ نه تر دې تاریخ پورې دا نوملیکنه دوام لري. که چېرته دې تاریخ نه وروسته تاسو نوملیکنه کوئ بیا تاسو ته دا آپشن نه راځي نیو اپلیکیشن تاسو ته نه راځي دا بندېږي. بیا تر هغه وخته چې دا نوملیکنه دوام لري باید تاسو ته دا ښکاره شي. نو دغه یو څو بخشونه چې تاسو ته ووایم چې بیسیک ډاټا ده پرسنل ډاټا ده فیملی ډاټا ده سټډي ډاټا ده ادرز ډاکومنټس دي او مای اپلیکیشن ده. نو دا ټول موږ ډکوو ډېر اسانه ده تر پایه راسره پاتې شئ کتونکو. اوس راځو نوملیکنې ته دوام ورکوو دا فورمه ډکوو نیو اپلیکیشن باندې کلیک کوو. په دې مو چې کلیک وکړئ تاسو باید لاګین شوي یاستئ. لکه دلته چې زما نوم راځي سمه ده کتونکو. لومړی بیسیک ډاټا برخه موږ ته خلاصه شوه. په دې کې لومړی سوال چې شوی ده ډیولپینګ ایډز یا سلواکا لایوینګ ابراډ یعنې تاسو که چېرته هغه بشر دوستانه یا کمکی بورسونو ته نوملیکنه کوئ لکه دا اوسني بورسونه د افغانستان لپاره ډیولپینګ ایډز په نامه باندې دي همدا انتخابوو. د نه وروسته بیا
studying country یعنی له کوم هیواد نه تاسو ورته نوملیکنه کوئ. زه افغانستان انتخابوم. که تاسو کوم بل هیواد کې یاستئ هغه هیواد انتخاب کړئ. د نه وروسته لاندې پوښتنه شوې ده چې آیا تاسو سلواکیان هیواد ژبې سره بلدتیا لرئ که نه. که چیرته لرئ یس باندې کلیک وکړئ او بل باید تاسو د دې لپاره که یس باندې کلیک وکړئ اسناد هم ولرئ تاسو نه بیا غواړي او که نه لرئ بیا نو باندې کلیک وکړئ او save the data and continue باندې کلیک کوو. د نه وروسته دلته هغه نوم چې موږ ورکړی وو په راجستریشن وخت کې هغه نوم دلته اتومات اخیستل شوی ده. که چیرته په دې کې مشکلات وي بیا هم درته وایم دا ټول نومونه مکمل ستاسو په اړه چې کوم معلومات دي د پاسپورټ یا هغه اسنادونه چې تاسو لرئ د هغو له مخې ورسوئ تر څو په آینده کې تاسو مشکلاتو سره مخامخ نشئ. نو دغه نوم که ستاسو صحیح وي د پاسپورټ له مخې همدا پرېږدئ که نه تاسو کولی شئ په دې کې تغییرات راولئ. نو زما همدا صحیح ده. تخلص مې هم شا صحیح ده. د نه وروسته تخلص که لرئ تاسو د زیږېدنې نوم یا کوم څه نیکونوم یا کوم څه لرئ هغه کولی شئ په دې ځای کې نوشته کړئ. نو زه ښه نوشته کوم او بل درته ووایم چې هغه سره نقطه کوم لري هغه سوال ته باید حتمي د تاسو جواب ورکړئ. سور ستوری لري او کومې چې نه لري لکه دغه که دا خالي پرېږدئ هم ستاسو نوملیکنه پر مخ ځي. خو زه بیا هم ډکوم چې ډکه سي ښه ده. دلته خپل جنسیت انتخابوم میل فیمیل. نو زه میل انتخابوم. په دې ځای کې تاسو هغه خپل د واده حالت انتخابوئ چې واده مو کړی که مو نه ده کړی. زه سینګل انتخابوم یعنی مجرد یم او په دې ځای کې د زیږېدنې نیټه انتخابوم. بیا درته ووایم کتونکو چې 1890 تر 26 پورې تاسو کولی شئ بیچلر ته نوملیکنه وکړئ. دې نه پورته بیا کولی شئ ماسټر ته نوملیکنه وکړئ. که چېرته دغه تاریخ ستاسو 1800 تر 26 پورې نه وي په آخري مرحله کې تاسو ته وایي چې ستاسو نوملیکنه نه کېږي ولې ستاسو عمر زموږ له شرایطو نه کته یا پورته ده. نو دې ته باید فکر وي. زه بیچلر ته نوملیکنه کوم همدا چې انتخاب کوم زه په شرایطو ورته برابرېږم. دې نه وروسته په کوم ځای کې تاسو پیدا شوي یاستئ زموږ او تاسو پاسپورټ له مخې هغه ولایت نوشته وي. په همدې توګه زه ولایت لیکم. دلته په کوم هیواد کې زیږېدلي یاستئ یا د کوم هیواد یاستئ همغه انتخابوئ. د نه وروسته خپل نیشنالټي انتخابوئ او دلته لاندې خپل پاسپورټ نمبر نوشته کوئ. په دې ځای کې کوم تاریخ باندې تاسو پاسپورټ اخیستی ده په کوم ځای کې مو اخیستی ده او چا درکړی ده دا ټول تاسو نوشته کوئ. ما یو ځل نوشته کړي ځکه ماته اتومات راځي. نو د نه وروسته بیا save data and continue باندې کلیک کوو. په دې مې چې کلیک وکړو څلورمه برخه موږ ته خلاصېږي فیملی ډاټا زموږ او تاسو کورنۍ په اړه معلومات. په دې لومړي سوال کې first and surname of father په دې ځای کې د پلار لومړی نوم او تخلص لیکو د خپل پلار او په دې ځای کې د زیږېدنې تاریخ او د زیږېدنې ځای لیکو لکه څنګه چې ما دلته لیکلي 12مه میاشت 12م تاریخ 1996 په انګلیسي کې ولیکئ سمه ده تاریخ او دلته پکتیکا ولایت افغانستان او د نه وروسته لاندې د خپلې مور نوم او تخلص نوشته کوئ او لاندې د خپلې نور زیږېدنې تاریخ او ځای نوشته کوئ لکه ما د مثال په توګه یو څه نوشته کړل. او په کوم ځای کې تاسو غواړئ په دې سوال کې په کوم ځای کې تاسو غواړئ چې ستاسو د ویزا پروسس پر مخ ولاړ شي کله چې تاسو کامیاب شوئ او تاسو غواړئ ویزا ترلاسه کړئ نو په کوم ځای کې تاسو غواړئ چې دا ترلاسه کړئ. یعنی اوس په افغانستان کې د دې سفارت نشته تاسو کولی شئ ایران انتخاب کړئ پاکستان انتخاب کړئ تاجکستان یا هندوستان چې کوم تاسو ته اسانه وي په کوم ځای کې چې د دوی سفارت وي معلومات ترلاسه کړئ. او که چېرته تاسو خالي هم دا برخه پرېږدئ نو ستاسو نوملیکنه پر مخ ځي لکه مخکې چې ما ویل دلته ستوری نه ده ورکړی. یعنې د دې سوال جواب ورکول ضروري نه ده. بیا هم که تاسو کوم پوخ نیت لرئ چې دې هیواد ته زه ځم او ماته مشکل نشته همغه نوشته کړئ یا ایران نوشته کړئ یا پاکستان نوشته کړئ یا کابل اور اسلام آباد نوشته کړئ. او په دې ځای کې کرنٹ ادرس یعنی اوسنی ستاسو ادرس په کوم ځای کې ده او په دې ځای کې تاسو خپل شماره نوشته کوئ. زه همداسې یو څه نوشته کوم او دې نه وروسته بیا لاندې راځئ بله شماره که لرئ هغه نوشته کوئ. په دې ځای کې تاسو خپل ایمیل نوشته کوئ او دلته هم پرمننت ادرس یعنی په دې ځای کې اوسنی ادرس ده چیرته اوسېږئ په دې ځای کې تاسو د کوم ځای یاستئ. زه همداسې یو څه نوشته کوم یعنی پکتیکا ولایت ځای ده صحیح شو. او دې نه وروسته راځئ دلته ټلیفون شماره فیکس نمبر که لرئ هغه نوشته کړئ که نه لرئ مشکل نه لري. دې نه وروسته راځو دې برخې ته. په دې ځای کې ستاسو یو ملګری یا ستاسو خپلوان یو څوک باید واوسي چې کله تاسو شماره بند وي یا تاسو نمبر کار نه کوي نو ستاسو په اړه د هغه کس نه پوښتنه وکړي. یعنی یو بله امرجنسي شماره د یو چا تاسو ورکوي د خپلو خپلوانو څخه په هغه وخت چې ستاسو سره د دوی اړیکې نه ټینګېږي بیا ستاسو په اړه دوی د دې کس نه پوښتنه کوي یا د ضمانتي په توګه نو تاسو دلته د هغه نوم تخلص او ادرس شماره ورکوئ. سمه ده کتونکو. زه همداسې د مثال په توګه یو څه نوشته کوم. دلته لومړی نوم نوشته کوئ بیا مکمل ادرس نوشته کوئ ایمیل دا څه که نوشته کوئ لاندې دلته دغه شماره نوشته کوئ په دې ځای کې فیکس نمبر ورکوئ په دې ځای کې د همدې کس ایمیل نوشته کوئ. دا مو چې نوشته کړل بیا سیو ډاټا ان کنټینیو باندې کلیک کوو تر څو مخکې مرحلې ته ولاړ شو. په دې ځای کې سټډي برخه ده
پنځمې برخې ته راغلو. پنځمه برخه کې کتونکو دلته لومړی سوال چې شوی ده تاسو کومې پروسې ته نوملیکنه کوئ. فرست چې دا د بیچلر لپاره ده او سکند چې دا د ماستر لپاره ده او دریم چې دا جوینټ فرست اند سکند یعنی دواړه یو ځای کوو. موږ غواړو چې ورته نوملیکنه وکړو. نو که دواړو ته یو ځای نوملیکنه کوئ دریم انتخاب کوئ او که چېرته مشخص یو ته نوملیکنه کوئ ماستر ته نوملیکنه کوئ دوم نو که بیچلر ته نوملیکنه کوئ اول انتخاب کوئ. زه بیچلر ته نوملیکنه کوم اول انتخابوم. په دې ځای کې هغه رشته انتخابوو کومې برخې ته کومې رشتې ته موږ نوملیکنه کوو. په دې ځای کې اکونومیکس ته، ټیکنیکل ټریننګ ته، هیلث اند ساینس ته، پبلیک هیلث ته، نرسنګ، اګریکلچر، ترانسپورت، سیول انجینرینګ، آرکیټیکچر، ووډ ساینس، فود ساینس، الکتریکل اند الکترونیک انجینرینګ، سایبر نورټس، کمپیوټر ساینس. نو هر یو چې تاسو خوښ وي میکانیکل انجینرینګ نو زه کمپیوټر ساینس انتخابوم. غواړم چې دې ته نوملیکنه وکړم. دا دوه مې چې انتخاب کړل بیا دغو برخو ته جوابونه ورکوو. په دې باندې کلیک کوو ترڅو موږ ته دا خلاص شي. دلته تاسو د خپل مکتب په اړه باندې هغه ټول معلومات ورکوئ چې د مکتب نوم، ادرس یې نوشته کوئ. نیم اینڈ ادرس اف سکول سیدم. دلته زه نوشته کوم خوشحال خان. خوشحال خان، کابل، افغانستان. د کوم تاریخ نه تر کوم تاریخه پورې تاسو دلته درس پکې ویلی ده. سمه ده کتونکو. د نه وروسته بیا سپیشلایزیشن یعنی کومې برخه تاسو ویلې په دې کوم سبجیکټ تاسو ویلې ده. یعنې دلته زموږ او تاسو عموما چې ټول جنرال سبجیکټ دي، عمومي سبجیکټونه دي، ټول مکمل تاسو د هر څه په اړه معلومات ویلې دي. او که چېرته مشخص ویلې وي لکه تخنیکي انسټیټیوټونه چې دي هغه یا تخنیکي مکتبونه دي یا تنا د برق په اړه نیولی وي یا د بل څه په اړه زده کړې کړې وي. عموما چې دی جنرال سبجیکټ راځي. جنرال سبجیکټس ولیکئ. د نه وروسته سکول اچیومنټ یعنې مکتب کې تاسو څه ترلاسه کړي، کوم لیول باندې تاسو فارغ شوي یاست، یعنې هغه ستاسو د نمراتو درجه څومره وه. دلته زه نوشته کوم 90% صحیح ده. که چېرته تاسو د دې نه کم او زیاتې د خپلې شهادتنامې یا نمراتو له مخې دلته تاسو خپله فیصدي رسوئ. سمه ده، زه 90% رسوم. د نه وروسته که چېرته تاسو په پوسټ سیکنډري ویلی وي یا بیچلر مو ویلی وي هغه هم دلته کولی شئ پکې اضافه کوئ. که مو نه وي ویلی نو دا همداسې خالي پرېږدئ. که چېرته ما بیچلر ته نوملیکنه کوئ همدا ورته کفایت کوي. فقط دا لاندې برخې ته راشم. ورک ایکسپیرینس. په ورک ایکسپیرینس کې تاسو کومه کاري تجربه لرئ هغه دلته نوشته کوئ. لاست امپلایر and its address یعنی کوم ځای کې تاسو وظیفه اجرا کړې د هغه ځای او ادرس. زه د مثال توګه دلته نوشته کوم شاه هاست کمپنۍ کابل افغانستان کې چې وه په هغه کې زه ویب سایټ ډیولپر وم او 2002 نه تر 2010 پورې ما ورسره وظیفه اجرا کړې او 15 کاله تجربه لرم. هسې د مثال په توګه زه نوشته کوم. بیا سیو د ډاټا اینډ کنټینیو باندې کلیک کوو. په دې مې چې کلیک وکړو بیا شپږمه برخه ادرز موږ ته خلاصېږي. دلته عموما پوښتنې چې دي د ژبو په اړه دي. لومړنۍ ستاسو سلواکي ژبې سره بلدتیا څومره ده. less than good, good, very good یعنې هر یو چې تاسو لرئ هغه انتخاب کوئ. که نه لرئ نان باندې کلیک وکړئ. او په دې ځای کې انګلیسي ژبې سره که بلدتیا لرئ کتونکو که تر بي لیول پورته تاسو لرئ بیا ټیک وکړئ. دلته که نه لرئ بیا دا مه انتخابوئ. د دې لپاره دوی هغه بي لیول پورې که چېرته تاسو بلدتیا لرئ بیا انتخاب کوئ. که تر دې کمې بیا هېڅ یې مه انتخابوئ. یعنې زه تر بي لیول پورته بلدتیا لرم انګلیسي سره دا هم انتخابوم. فرانسوي سره که لرئ دا انتخاب کوئ. که جرمن سره لرئ فرنچ، ایټالین، رشین، عربیک هر یو سره تاسو لرئ هغه انتخاب کوئ. او دلته ادرز یعنې نورو کومو ژبو سره تاسو بلدتیا لرئ. لکه مثال په توګه زه لیکم دري، پښتو، هندي، اردو یعنې دغه ټولې تر بي پورته بلدتیا لرم. هو دا مې انتخابوم چې همدغو ژبو سره تر بي لیول پورته زه بلدتیا لرم او کولی شم او پې پوهېږم. د نه وروسته دغه برخه چې ده د ډاکټرۍ مربوطه ده نو موږ او تاسو لپاره د ډاکټرۍ بورسونه نشته نو دا همداسې خالي پرېږدو. دلته که چېرته تاسو نور کومې وړتیاوې لرئ نور کوم څه لرئ مهارتونه لرئ په دې ځای کې نوشته کوئ. نو د نه وروسته راځو لاندې دغه انتخابوو چې موږ ستاسو ټول شرایط منلي دي او د کابل وړ دي راته دا انتخابوو. او بیا دا دومه برخه هم انتخابوو چې ستاسو شرایط موږ منلي او موږ ته د کابل وړ دی. او بیا سیو د ډاټا اینډ کنټینیو باندې کلیک کوو تر څو مخکې ولاړ شو. په دې ځای کې هغه اسنادونه چې ما مخکې ذکر کړي ول کوم اسنادونه چې په کار کېدل هغه ټول دلته اپلوډ کوو. دا آخري مرحله ده کتونکو. نو په دې ځای کې لومړۍ پوښتنه چې شوې ده تاسو سکینر لرئ که نه لرئ. نو دا که سکینر نه لرئ دې باندې کلیک وکړئ، که لرئ همداسې پرېږدئ. دلته لومړی هغه عکس چې ما مخکې ویلي و 3.5 په 4 سانتي متر کې او ډایمنشن یې 350 په 400 پکسل کې ده. نو یو عکس لکه څنګه
څنګه چې ما مخکې ترتیب کړی راځم دلته لکه څنګه چې ګورئ 400 کې زما عکس ده خو تر د دوی هغه کومه غوښتنه چې ده که تر دې لږ لوړ هم وي مشکل نه لري خو یعنې کم باید نه اوسي تر دې نه سمه ده ګورئ زما عکس یې قبول کړو دې نه وروسته بیا راځو سایند اپلیکیشن همدغه فرمه یادوي کومه چې موږ او تاسو اوس ډکوو دا برخه پرېږدو دا نور اسنادونه اپلوډ کوو بیا راځو دا مو چې اپلوډ کړل بیا همدغه سایند اپلیکیشن دا خپله فرمه ډاونلوډ کوو امضا پرې کوو بیا بیرته دلته اپلوډ کوو نو اوس دا پرېږدو لاندې راځو ریکارډ اف هایست ایجوکیشن لیول څه دلته هغه خپله لوړه درجه تعلیم چې تاسو ترلاسه کړی وي هغه اپلوډ کوئ او بیا دلته راځئ کمپلیشن سرټیفیکیټ یعنې په دې ځای کې تاسو هغه تقدیرنامه اپلوډ کوئ په دې ځای کې تاسو هغه ترانسکریپټ کولی شئ چې اپلوډ کړئ سمه ده په دې ریکارډ بخش کې په دې ځای کې تاسو هغه خپل د مکتب تصدیقنامه اپلوډ کوئ دا مو چې اپلوډ کړه دلته لکه مخکې چې ما وویل ستاسو د زیږېدنې کارت په انګلیسي ژبه هغه باید تاسو اپلوډ کړئ او په دې لاندې ځای کې تاسو ریکمنډیشن لیټر لکه مخکې چې ما وویل تاسو باید د خپل پوهنتون یا مکتب نه واخلئ چې تاسو تصدیق کړئ او ستاسو ستاینه پکې وکړي لکه دلته د مثال په توګه ما یو څه درته ترتیب کړي زه خپل سرټیفیکیټ دلته پکې اچوم او په دې ځای کې ستاسو سی وي او موټیویشن لیټر یعنې ستاسو هغه خپل بیانیه او ستاسو په اړه یو څه لنډ معلومات یعنې ستاسو بایوګرافي په شکل باندې او خپل بیان پکې لیکئ چې ولې تاسو دې ته نوملیکنه کوئ هغه هم باید پرنټ کړی وي او خپله امضا مو پې کړې وي پی ډي اف فایل ترې جوړ کړئ دا هم اپلوډ کړئ دې نه وروسته لاندې راځو ستاسو پاسپورټ اپلوډ کوئ زه خپل پاسپورټ اپلوډ کوم بیا راځو سیو د ډاټا اینډ کنټینیو باندې کلیک کوو په دې مو چې کلیک وکړو کتونکو دلته که ستاسو انټرنټ قوي وي ول دا فایلونه ټول اپلوډ کېږي لږ وخت نیسي که چېرته انټرنټ مو ضعیفه وي امکان چې لږ ډېر وخت ونیسي نو دغه برخه زموږ خلاصه شوه تر اوسه ما فرمه نه ده لېږلې دې لپاره چې دا فرمه باید زه پکې اپلوډ کړم سایند اپلیکیشن ګورئ چې دلته ماته خالي ښکارېږي دا کوم ځای نه راخلئ په دې باندې تر څو کلیک مه کوئ کتونکو سمه ده نو دغه فرمه اوس ډاونلوډ کوو او خپله امضا پرې کوو بیرته بیا اپلوډ کوو دلته سمه ده کتونکو دا فرمه کوم ځای کې اخیستل کېږي بیرته راځو دغه مای اپلیکیشن برخې ته نو دلته زموږ مای اپلیکیشن اولینې برخې ته دې باندې رایټ کلیک کوم تر څو ماته نوې صفحه کې دا خلاص شي او دا ماته همداسې پاتې شي دا مو چې خلاصه کړه دلته کتونکو تاسو ګورئ چې زموږ فرمه ډکه شوې ده اوس هم کولی شئ په دې کې تغیرات راولئ که دلته ایډیټ باندې تاسو کلیک وکړئ کوم څه که تاسو نه غلط وي تغیرات پکې راولئ که کوم څه درنه پاتې نه وي نو تنه ډاکومنټ باندې کلیک کوو تر څو دا موږ ته ډاونلوډ شي او پرنټ یې کړو امضا پرې وکړو امضا نه وروسته بیا دا فرمه موږ سکین کوو که چېرته هر څه سم وي دقیق یې وګورئ هغه څه چې موږ تاسو هلته نوشته کړي وي د فرمې په جریان کې ټول دلته پکې شته لکه زما تخلص شاه د نوم مې شاه د میل د افغانستان او د ټول پاسپورټ نمبر هر څه وګورئ که سم وي لاندې راشئ په دې ځای کې تاسو تاریخ ولیکئ او خپله امضا پرې وکړئ امضا مو چې وکړه بیرته دا سکین کړئ چې سکین وې کله بیرته راشئ خپل اکاونټ ته چې لاګین شوئ مای اپلیکیشن باندې کلیک کوئ دغه زموږ او تاسې اپلیکیشن یعنې غوښتنلیک ده ایډیټ باندې کلیک کوو په ایډیټ مو چې کلیک وکړو نیکسټ باندې کلیک کوو تر څو آخري مرحلې ته ورسیږو ول دا ټول ډک شوي دی نیکسټ ته ځو بیا نیکسټ باندې کلیک کوو نو دغه د اسنادونو برخه ده په دې ځای کې زموږ سایند اپلیکیشن پاتې ده نور ټول اپلوډ شوي دي هغه فرمت چې موږ او تاسو ډاونلوډ کله وامخیسته اوس هغه دلته موږ او تاسو اپلوډ کوو باید امضا مو پرې کړې وي سمه ده کتونکو دا مو چې اپلوډ کله مکمل شوله سیو اینډ کنټینیو باندې کلیک کوو آخري مرحلې ته درته ووایم کتونکو دقیق یې وګورئ دا مکمل هغه معلومات چې موږ او تاسو ورکړي ټول تکمیل شوي اوس نو مکمل ټول وګورئ که چېرته سم وي دقیق وي لګلو نه وروسته بیا تاسو تغیرات نشئ پکې راوستلی اوس کولی شئ پکې تغیرات راولئ نو که چېرته سم وي سینډ اپلیکیشن باندې کلیک کوو دلته غواړو چې ویې لګو اوکې باندې کلیک کوو اوکې نه وروسته زموږ او تاسې اپلیکیشن یا غوښتنلیک ولیږل شو موږ او تاسو ته بل آپشن نه راځي هېڅ تغیرات نشو پکې راوستلی که چېرته تاسو مای اپلیکیشن ته راشئ اوس ګورئ دلته ایډیټ بټن ورک شو یعنې نشو کولی اوس تغیرات پکې راولو یا بدلونونه پکې راولو دا ولیږل شو تاسو ورته منتظر یاستئ ستاسو نتیجه څنګه معلومیږي د دې نوملیکنه تر 13 د مۍ پورې دوام لري کله چې نوملیکنه بنده شوه دې نه وروسته امکان لري سټیټس برخه کې تاسو ته تغیرات
ښکاره شي. اوس دغه اودسلانه چې لیکلی ده د دې معنا یعنې لیږل شوی ده ستاسو پورې. معنا یې همدا ده چې ولیږل شو یا لیږل شوی ده، یا انګلیسي کې سنټ یعنې ولیږل شو. اوس یې معنا همدغه ده، ستاسو د فورمې وضعیت یعنې سنټ شوی لیږل شوی ده. که چېرته د دې په ځای کوم بل څه درته نوشته شي، کولی شئ په ګوګل کې نوشته کړئ او هغه ترجمه تاسو ته بیا نتیجه معلومیږي. که چېرته تاسو کامیابه راستئ او غواړئ چې د دې وضعیت وګورئ چې په کوم وضعیت کې ده، کامیابه شوي یا رد شوي څه وضعیت لري، نو دلته بیا تاسو ته لیږل کېږي. اوس ته نه ولیږل شو نوشته شوی ده، د دې معنا همدا ده. او په دې ځای کې کولی شئ تاسو خپله فورمه ډاونلوډ کړئ او ځان سره یې وساتئ. که چېرته تاسو کامیابه شوئ، د دې فورمې ضروري ده باید تاسو ولرئ. په هغه وخت کې چې تاسو سفارت ته ځئ یا د انټرویو لپاره ځئ، دا فورمه باید تاسو سره وي، اپلیکیشن نمبر باید تاسو سره وي. احیانا که تاسو نه د خپل اکاونټ یوزرنیم پاسورډ یا ایمیل له لاسه ورکړئ، نو بیا هم ډېره زیاته مننه کوم. که پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ، خپل ټول کوشش کوم. بیا هم درته وایم هیله کوم چې د همدې ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ، تر څو د هماغه سوال ځواب نه نور کسان هم ګټه پورته کړي. مننه، ښه وخت ولرئ.